یا خدایه دا زما ژوند په څه مصیبتو کې تېرېږي دا څنګه ژوند دی دا څنګه تېرېږي په دې ډول ژوند کول خو ډېر مشکل دی یا خدایه تر دې ژوند خو مرګ ښه دی تر دې ژوند خو مرګ ښه دی چې د دې غمونو څخه خلاصه سمه آفل باشه آفل باشه چیریه آفل باشه آفل باشه دا څنګه آفل باشه ولې لیونی ځان وژنې څه ها وو ځان وژنم پرې مې شته تر داسې ژوند خو مرګ ښه دی دا څنګه ژوند دی هې لیونۍ د ژوند د حالاتو سره به مقابله کوې بیا خو تا ما کتاب هم ویلی دی ولې تا ځان دونه کمزوره وبولي شګوفې تر څو به د ژوند د حالاتو سره مقابله کوم پرې مې شته تر دې ژوند خو مرګ ښه دی هې لیونۍ ساده کېږه مه ته څه وایه چې زه ځان مړ کړم نو ټول مشکلات به اسان سي ګوره ځان وژنه حرامه ده خدای پاک به درڅه ناراضه سي ودرېږه څوک یې ته زه ستا ضمیر یم ته چیرې روان یې څوک وژنې دغه ټوپک دې کور ته یوسه نو ګناه ستا ده د خدایه وبېرېږه په دې کې د پهلوانو د عطاګل هېڅ غلطي نه ده تا د عطاګل د پیسو او جایداد په خاطر خپل د لور ژوند تباه کړي تا به خپله لور هېڅ ونه بخښې او نه به دې الله وبخښي ته هغه څوک یې چې خپل د لور ژوند یې د پیسو په خاطر تباه کړي ګناهکار ته د خدایه وبېرېږه یا خدای ما ته بخښه وکړې رښتیا چې زه ډېر لوی ګناهکاره یم ما په خپلو لاسو د خپلې لور ژوند ورسره اور ته واچوئ ما د عطاګل پیسو ته وکتل د خپلې لور ژوند ته مې ونه کتل ما ته بخښه وکړه زه ډېر لوی مجرم یم ما ته بخښه وکړه ما ته بخښه وکړه لورې ما غوښتل چې یو خبر درته وکړم وایه هغه جانه څه خبره ده ما تصمیم نیولی دی چې تا زلمي ته ورکړم ستا څنګه خوښه ده هغه جانه چې څنګه ستا خوښه ده زه هېڅ نه شم ویلی ستا خوښه زما خوښه ده زلمی ډېر ښه هلک دی زما د ده اخلاق خوښ دي او پوهنتون یې هم خلاص کړی دی د ده په باره کې ما ته ډېرو خلکو ښې خبرې کړي دي د ښه اخلاقو خاوند دی او بل زموږ څه بېګانه نه دی زموږ د دوستانو څخه دی په دې خاطر مې وغوښتل چې زه ستا سره مشوره او صلاح وکړم ځکه چې دا ستا حق دی زه هېڅ اعتراض نه لرم هغه جانه بس چې ستا خوښه ده زه هېڅ نه وایم
مبارکي درته وایم زوروره خدای دې د خیر کې. مبارکي؟ یعنې د چیش مبارکي؟ ولې لکه چې په خبر نه یې زوروره زما سه ولې پټه؟ سمه خبره وکړه. څه خبره ده؟ ستا په خبره زه پوه نه سوم. ولې ځانه چې زوروره د ورېرې مبارکي درته وایم ستا د ورېرې. د ورېرې؟ څه شي د ورېرې؟ څنګه د ورېرې مبارکي؟ ولې زوروره ته لکه چې نه یې په خبر ټول خلک په خبر دي ستا ورېره و ظلمي ته ورکړله. د ورېرې مبارکي؟ زه په خبر نه یم. هغه یې و ظلمي ته ورکړله؟ هلکه موټر دلته څه کوې؟ هغه موټر دې صفا کړې که یا؟ وا منیجر صاحب هغه مې صافه کوي ما هم دا د پلیټ په تا ته در سره بوځئ. ومکتوسیانه ته د پلیټ دا څه کوې؟ ته به د رفتار کې پاره بیا کبله زموږ کلو په منظره بیا به تابوس سمه ده؟ پروپوزل صاحب دی زنګ راغلی زه چوم ناوخته دی. پروپوزل صاحب انجینر صاحب دی. بله انجینر صاحب بس هغه یې روان یو او همدې روان یو. ولې خیر خو به انجینر صاحب څه خبره ده؟ څه خبره ده شهرام؟ مبلغ څه وشوه؟ تا ته هم شهرام مبلغ څه وشوه؟ انجینر صاحب وایي پل ونړېدی. پل؟ ولې ونړېدی؟ وایي غټ موټر پر تېر شو پل ونړېدی. ته کورخلاک زامنو ته مې وویل چې نو غوره غټ موټر مه پر پرېږدئ. هغه پل ډېر ناسم جوړ شوی و. لکه چې زما ځان ووهلئ. چپ شه دا سار شوه سار شوه. خدای دې کور دې خراب کړ. دلته زموږ پل ونړېدی دی ما ته زما سر درپسې شوی دی. تا ته وایم شیرو اوس به څه کوو شیرو؟ تباه شولو برباد شولو. وم تا ته وایم اوس به د خلکو ته څه جواب ورکړو؟ بله چاره نشته نشم جانه یوه لاره نه ده راپاته. بلا به د دې ځای څخه ځو دا دفتر به پرېږدو. راځه زه نه ځم شیرو. راولاړ شه بله لاره نه ده پاته زما وراره دا ځای به پرېږدو څه به خیره ته ګله ته یې کوه ما ته بیا هم پهلوان وایي چې په یوه پلا ټوله پیسې در باندې کوي نه کمه نو زه به هم د خپل پلار زوی نه یم. هو
ولې اورېدو اته ګوره زما غږ او بمر یې بوتلی چیرې یې بوتلی امیر صاحب سلام علیکم یا امیر صاحب تر اوسه هیڅ طرح نه دی معلوم یا زنګ هم چا نه دی راته ولی یا امیر صاحب زه د هیچ چا سره بد نه لرم او نه مې چاته بد ورسولی دي نه پوهېږم چې دا ظالمانو څنګه دا زما زوی پورته کوي ولې نه امیر صاحب په دواړو سترګو که ماته چا خبر راکړي زه به تاسو ته په رښتیا ووایم امیر صاحب که تاسو کوم خبر ترلاسه کوئ ما ته ووایاست ستاسو همکاري ته زه ډېر سخت ضرورت لرم ولې نه په مخ هم ښه شه خدای مو مل شه یا خدایا باور تا را کړی دی زما لمسی مو وتعالی ته سپارلی دی الله د دې ظالمانو د چنګ په خیر آزاد کړي په خیر خپل کور ته راولې زما خدایا خدای ته په اور په اوبو کې راوساتې الله ته راباندې مهربانه سې پاک ذوالجلال بابا باور به چیرې پیوندی نه پوهېږم لورې و خدای ته معلومه ده بابا خدای مکړه داسې نه چې یو څه په وکړي ای لورې زموږ څه په وس ورسره پوره ده الله دې دا ظالمان تباه او برباد کړي د دې ښځې په دغسې غم کښېني لکه زه چې کښېنولی یم الله تعالی دې نازولې ور دغسې کړي زما لمسي څه ګناه کړې وه چې داسې یې په اکې ور وکړله امین بله تاسو څوک خبرې کوئ پیسې تاسو څوک یاست د کومه ځایه سمسام ولیدئ موږ موږ ستا د زوی ژوند یو ژوند ستا زوی زموږ سره دی ګورئ تاسو هغه پرېږدئ هغه مغه پسې پرېږده ژر تر ژره د پیسو بندوبست وکړه خو ګوره یوه خبره په خلاصو غوږو واوره که دې چیرې پولیس یا نور څوک خبر کړي وه نو د زوی خیر به دې نه وي پوه شوې که یا ګورئ چې داسې ونه کوي دونه پیسې زه نه لرم اورې بلې
جانه ستا په فکر واوره چا بیولی وي خبر نه یم زه خدای پوهېږي چې چا به بیولي هغه جانه باور په چا ته تاوان هم نه و رسولی زه هم پوهېږم چې باور چا ته تاوان نه دی ورسولی مګر دغه پیسې دا دنیا دې ته په لاس وله دا بې ځایه ګشت و ګذرونه دا په یو موټر کې سپرېدل او په بل موټر کې سپرېدل میلو ته تګ و راتګ بې ځایه مصارفات کول دغه تاوان شو د ده دپاره زویه هغه جانه سهار به وویله چې کاکا جان ویله هغه خلکو ویل چې موږ ته پیسې راکړه کنې موږ به باور مړ کړو زویه ته دعاوې کوه چې خدای باور په خیر و خیرت سالم دا کوره پورې راسي او د دې ظالمانو د منګلو څخه دی خلاص شي زه په دې پوهېږم چې کاکا چې دونه پیسې هغو خلکو ته نه ورکوي ما ته هغه رامعلوم دي هغه ډېر سخت دی پیسې ډېرې پر ګرانې دي زویه هغه جانه ولې به دعاوې نه ورته کوم هغه خو څه بېګانه نه دی هغه خو زموږ د اکا زوی دی زویه خدای غفور رحیم ذات دی خدای به خیر کړي ته ورسه یو ګیلاس اوبه ما ته راواخله سم ده هغه جانه